د رمضان مبارکه میاشت تیره شوه او دا د شوال میاشت ته زموږ عربی کې د شوال میاشت ورته وایي د اسلامي کال لسمه میاشت. زموږ پښتانه دې ته د رکوټ اختر میاشت وایي. دې میاشت کې یو څو څیزونه دي د مسلمان دپاره، دوه غټ دي او څه داسې واړم دي. غټ خو دوه دي. د یو ذکر درته نن کوم، د بل برته انشاءالله په آینده جمعه کې وکړو. او درې پکې نور واړه څیزونه دي چې هغې ته دا پنځه څیزونه دې ته مستحب او سنت وایي. یو څیز په سنتو کې او په مستحبو کې او د حضور پاک په طریقو کې دا دی چې په دې میاشت کې مسلمانان شپږ روجې ونیسي. حضور پاک فرمایي، دا حدیث په ډیرو کتابونو کې دی، ما د مسلم شریف حدیث ته وایي، دا په مسند د احمد کې هم دی، دا حدیث په نسائی کې هم دی، دا په ترمذي کې هم دی، او د دې مختلف سندونه دي، د طالبان پې پوهې دي. حضور پاک فرمایي چې چا د رمضان روجې ونیولې او ده ورپسې په دې شوال د رکوټ اختر په میاشت کې شپږ روجې ونیولې، کانه کصیام الدهر کله، داسې ده لکه چې ټول عمر د روجې ونیول. ټول عمر څنګه؟ یو بل حدیث کې داسې راځي، من صام رمضان وستا من شوال کانه کمن صام السنه کلها، چې چا د رمضان روجې ونیولې او شپږ یې د شوال ونیولې، داسې شوه لکه چې د ټول کال روجې دي. ګوره هلته زمانه راغله او دلته کال راغی، نو اسانه خبره ده چې یو سړی د رمضان روجې ونیسي، دېرش شپږ دا شوې، نو دېرش او شپږ شپږ دېرش شوې. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې حسنه بعشر امثالها والسیئة لا یجزا الا مثلها، چې نیکي یو پلسته او ګناه چې ده یو په یو ده. ګورې د الله انصاف ته ګوره. په کار خدا و چې نیکي یو پلس وي نو چې ګناه هم یو پلس وي، یا چې ګناه یو په یو وي نو چې نیکي هم یو په یو. نه دا خدای رحم چې حسنه بعشر امثالها دا یو پلس ده. څوک چې نیکي کوي نو الله د هغې لسچن د ثواب ورکوي، او دا لسچن د ثواب لاندې مرتبه ده. یو بل حدیث کې راځي، حضور پاک قرآن شریف کې الله ارشاد فرمایي، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن یشاء. د دې آیت مسله به وباسو مونږ علما ترې وباسې ده چې یو نیکي یو په 200 یا د هغې نه زیات هم چې د خدای خوښه شي، والله یضاعف لمن یشاء، نو الله د هغې نه زیات هم ورکوي. یعنې تا یو نیکي وکړه 700 200 او د هغې نه زیات بدل دله خدای درکوي. حتی کې حضرت داود علیه السلام متعلق حضور پاک فرمایي، کانا اعبد البشر، دی په ټولو بندګانو کې ډېر عبادت ګزار. د هر چا د عبادت یو خپله طریقه یي، ډېرې جړاګانې الله ته کړي دي. نو هغه یو ځل الله نه سوال وکړي، خدایه ما ته د قیامت د ورځې چې د حساب کتاب تله د هغه راته وښایه. نو چې الله ورته هغه تله وښوله نو دی بېهوشه پرېوت، او چې په هوش کې راغی نو ژړلې، وایي خدایه دا خو دومره غټه ده چې که دا 7 اسمانونه او دا ځمکې پکې ورواچې په یو رکوټې ګوټ کې به یې ځای شي، نو خدای زما په عمل به څنګه ډکېږي؟ دا خو ډېره غټه ده. د دې خو داسې مثال دی لکه چې غټه تلې، نن سبا بعضې تلې غټې غټې او سړی په دې غټه تله کې یو رکوټې غوندې د چڼې او دانه ور واچي، خلک به خاندي به پورې.
یا یو غټه تلی او په هغې کې ته د مسورو یو دانه ور واچوې نو خلک به خاندي چېرې وره دا خو دا مسورو دانې باندې ردې څه پته لګېږي نو هغه ژړل خدای ته چې خدایه زما ګور څونه عبادت ګزار دی او ژاړي چې الله دا زما په عمل به څنګه کېږي دې سره به څه کوو دا خو د اوه اسمانونو اوه ځمکې چې واچوې په یو رکوټي ګوټ کې ځایږي رب العالمین وفرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم وزن پکې خدای پیدا کی مثال به درکمه مالوچ دی او بوستی ډمبر یې زیات دی خو وزن یې کم دی او سره زر دی اوسپنه ده هغې ډمبر کم دی وزن یې زیات یو خوا یو پنډ مالوچ واچوه بل خوا دومره په لاس کې یو رکوټې غوندې کاڼې واچوه د 3 کیلو د 5 کیلو اپې درون راځي عمل کې وزن خدای پاک پیدا کوي یو حدیث کې راځي چې الله وغواړي یوه کجوره د احد د غر عمره غټه کې او په تله کې ور واچوي دا د خدای رحم دی زما وروڼو ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم الله وایي ما یفعل الله تاسو په عذاب زه څه کومه ما تاسو عذاب له پیدا کړی لږ الله راضي کې الله په دې نفلو ډېر خوشحالېږي فرض خو هسې در باندې پورې دی خو به خامخا کې په دې نفلو کې حکمت څه دی هر فرض عبادت سره ګورې نفل شته نفل معنی زیاتي مونځ زیاتي مونځ ورسره دی هر عبادت سره د سار مونځ دی مخکې ورسره 2 رکاته زیاتي مونځ دی سنت ورته وایي موکد د ماسپښین مونځ دی مخکې مو ورسره دی وروستو مخکې 4 وروستو 2 رکاته د مازدیګر مونځ دی مخکې 4 رکاته نفل د ماښام مونځ دی وروستو 2 رکاته سنت موکده دا هم زیاتي مونځ دی د فرضونه ورسره نفل د ماسخوتن د هغې نه پس داسې دې کې څه حکمتي یا الله دا فرض دا خو تا په ما مقرر کړي دا خو به خامخا کوم چې ونه کم نو پر دې قرض به خامخا ورکې لیکن الله دا زیاتي ورسره کوم چې ته پې خوشحاله شي لا ډېر زیات خوشحالي ته دې طالبانو ته وایم د فرضو داسې مثال دی لکه سړی یو کوټه او بلډینګ جوړ کړي او د دې نفلي عبادت داسې مثال دی لکه دغه کوټې له پلستر ورکې هغې له رنګونه ورکې هغې کې ټیلونه ولګې هغې کې لاندې کارپټې ولګې هغې کې بره دا خلک سیلینګ وغیره دا ولګئ هغې کې فټینګونه او هغې کې پکي او ایسیګان ولګې نو دا کوټه او دا کور پې نورم خشته شو قیمتي شو ډولې شو تش کنډر چې پلسترې ملسترې نه دونه قیمتي نه خو چې دا پلسترې ملسترې ولو کې دا ډېر قیمتي شو ښځی چې کومه د هغې خپل رنګ دی هغه خپل دی خو چې دا کله ودیږي ځان ډولې کوي امینه دا تجربه خو ستا ډېره چې ځان ډولې کوي نو بیا هغه په ځان څونه رنګونه څونه جامې او څومره هغه نور قصې پسې هغې سره د هغه ناوې هغه حسن نور هم زیات شي اختر کې خلک جامې خشته واچوي دا خپل ډول او حسن نور هم زیات شي نو په دې نفلي عبادتونو په دې سنت والا عبادت دغه د فرد حسن خشتوالی ډېر زیات شي الله خوشحاله شي چې ګوره دغه رمضان خو په د فرضو رمضان خو به خامخا نیوه چې سړی سوچ وکړي نو دا خو قرض دی لازما به یې نیو چې تپوس به کومه نو ګوره دې پې تنګ نه دی دا د نورم راله یو 6 روجې نیسي ما نورم خوشحالی دې تنګ نه دی که تنګ و نو بیا دې نورو ته ساجت و دی خوشحاله دی چې په روجو الله خوشحالیږي راشه هغه قرض ورم کړی او یو 6 ورسره نورم نیسم اوس چې څونه اخلاص زیات دی چې ډېر معمولي د انسان اخلاصي نو یو پلس او چې څومره د الله اخلاص د الله د رضا زیاتی نو یو په 200 د هغې نه هم زیات د یو کجورې نه بیا خدای پاک د احد غرم جوړوي دا د خدای رحم والسیئة لا یجزا څنګه دی الا مثلها وهم لا یظلمون الله وایي چا سره زیاتې نه کړو نو دا 10 هغه شوې 6 دا 36 شپږ 10 شوې نو چې 6 شوله په لسو کې ضرب ورکړي یو روژه په لس نو 300 شپېته ته جوړې شي نو چې د یو کال هغه حدیث راغی چې د کال د روژو برابر شو ځکه د کال ورځې تقریبا 300 شپېتې او چې هر کال ته د رمضان روژې او د 6 ورسره نیسې نو د ټول عمر روژې شوې داسې شوه لکه چې انسان ټول عمر روژې نیولی وروڼو 6 روژو کې څومره کمال
ټول عمر چې انسان روجې نیولي ټول عمر او د یوې روجې برکت څه دی مشکات کې حدیث دی حضور پاک فرمای وی چې څوک یو روجه د الله د رضا دپاره ونیسي روجه خو ګوره تا په ځان خواهشات بند کړل د خوراک د سکات او نو الله د دوزخ نه دومره لرې کړي لکه د ځمکې د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده او یو بل حدیث کې راځي حضور پاک فرمای چې یو نفلي روجه دې ونیوله دوزخ نه به څونه لرې شي وی چې قاغه حیات الحیوان لیکلي زه ګورې د میري صاحب لیکلي حیات الحیوان کې د حیواناتو واقعیت دي پکې قاغه ورته وایي د دې قارغې یو قسم دی خو لږې وزرې برګې غوندې دي غراب قع ورته عربۍ کې وایي وزرې لږې برګې غوندې دي یو پوټې پلنه ده پخوا زمونږ په دې وطن کې ډېرې اوس نشته نو وایي قاغه د دې کم تر کم عمر زر کاله دی دا حیات الحیوان لیکلي 1000 سال د دې کم تر کم عمر دی دا چې کله بوډی شي وایي نو دا ځان اوړقی او دا ځان الوزی رالوزی نو دا وزرې وغورځوي نوې وزرې وکړي او دا د خپلې نوکې نه دي دا په کاڼو وی دا خدای پاک ولې یو پویه ورکړی یو شعور په پویه وی دا نوکان ته وغورځېږي نوې پیدا شي او دا خپله مخوکه دا کاڼو له رابرۍ په دې غرونو کې په دې وښو کې یو خارښ لګي نو رابرۍ نه مخوکه وغورځوي نو نوې مخوکه وکړي نو نوې نوکان نوې وزرې او نوې مخوکه بیا ځوانه شي نو قاغه چې د اګې نه پاسې رسول الله مبارک فرمای او تر مرګه پورې یو شان پر وی او حضور پاک فرمایي چې داسې پر وی چې دا پکې نه ستړي کېږي نه ډوډۍ ته نه خوراک ته نه سکاک ته ښکته کېږي دا به څونه پر وی په 1000 کالې مثلا واچوه وی دومره به په یو روجه الله انسان د دوزخ نه لرې کړي نو چې ستا ټول عمر روجې وي د دوزخ نه به څونه لرې شي مطلب دا چې د دې روجو په برکت خدای تا د دوزخ نه لرې کوي زموږ د دې دین په کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری دا ډېر لوی سړی تیر شوی ډېر لوی سړی دی په تبع تابعینو کې اتباع التابعین هغه خلک دي چې چا تابعی لیدي وي هغه سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي او تابعی هغې ته وي چې صحابو سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي او صحابي هغې ته وي چې حضور پاک سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي یعنی په حضور پاک ته نږدې زمانه کې تیر شوی ډېر لوی عالم و صاحب دته زمونږ په کتابونو کې امیر المؤمنین فی الحدیث وی د احادیثو بادشاه لوی مقام عبادت گزار د خپل زمانه مجتهدو مجتهد احمد ابن حنبل لیکلی دي چې کانه مجتهدان دی د خپل زمانه مجتهدو لکه امام ابو حنیفه امام شافعي چې څنګه دي خو مذهب بس مشهور شوی نه دا زموږ ترمذي کې راځي کنه وبه یقول سفیان دا د هغه دی ډېر لوی سړی اوسه لوی عبادت گزار دومره عبادت گزار و دومره چې هغه زمانه کې یو بادشاه سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان د هغه بس خوښ شو ورته یې پرېوته هغه بادشاهان به لږ ظالمان وو هغه د سفیان ثوري ته وی روزانه به تاله نوې جوړه درکوم دبا غوندې بادشاه وکړو وی صاحب زه به څه کوم په دې جوړه وی چې پرون مې درکړې د خیرات کوه خو روزانه نوې جوړه هغه جوړې به څه وی حله هغه به صادرو د کمیس په ځای اوس خو کمیسونه دي پخوا هم دغه جامې وې حضور پاک هم دغه اچول لکه سړی چې عمرې له ځي او حج له ځي او څنګه احرام تړي د کمیس په ځای به صادر او د پرتوګ په ځای به صادر نو چې بادشاه صادرونه درکوي نو هغه د مړي د کفن صادر نی بیا قیمتي نو روزانه به سړی راتو قیمتي 2 صادرې به یې ورکول یعنی یو جوړه به یې ورکوله او ده به څه چل کو ده به هغه زړه جوړه راواغېسته طالبانو له به ورکړه مې طالبانو پکې مزې وې نن یو له سبا بل له یعنې په کال کې څونه شوی لکه 360 یا 365 350 جوړې 315 جوړې مثلا دا به بادشاه ورکولې په دغه خوښ شوی عبادت ګزار و عالمانو سره مینه چې څوک کوي او چاته پته ولګي چې د عالم په مینه کې کم خیر او کم برکت دی بیا به بل چا سره مینه نه کوي دومره عالم سره مینه د څه د وجې خلک کوي چې دی د الله د دین د قرآن او د سنت خدمت کوي نو چې سړی د عالم سره په دې مینه کوي په دې نه چې د ما جنازې له به راځي په دې نه چې د ما تپوس پوښتنه به کوي
دا خو بیا د دنیا دپاره خبره شوه. په دې چې دی د الله د دین خدمت کوي، ځکه ورسره مینه کوم. دی د قرآن خدمت کوي، دی د پیغمبر د حدیثو خدمت کوي، دی د هغه علمونو خدمت کوي چې خلک پې قرآن او سنت پېژني. رښتیا ووایه دا د چا سره مینه شو؟ د قرآن سره، د حدیثو سره، او د قرآن او د سنت سره مینه. چا سره مینه ده؟ الله او رسول سره. چې چا کې عقلي، چا کې پوهې. د علماو مینه به کوي، محبت به ساتي، نیت به دی چې الله دا ما ته چې څه عقیده، دا کم عمل، دا کم اخلاق، دا کم منځ، دا روجې او دا هر څه ښیي، خو دا ملا صاحب یې ښیي. خدای دې زما او ستا په منځ کې لاره جوړوي، لاره راته لنډوي، نو الله به خوشحاله شي. نو بادشاه سلیمان ابن عبدالملک هغه ورته دا جوړې مقرر کړه. سړی نیک سړی، بزرگ سړی، او د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت گزارو. یو لوی کتاب یې د مسند د سفیان ثوری. اوس پې خلکو پی ایچ ډي هم کړې ده چې د سفیان ثوري چې څومره روایات دي او د خپلو استادانو نه اورېدلي دي او را نقل کړي دي، هغه ځان له په خلکو په هغې باندې د حدیثو خپل اقسام دي په مختلفو اقسامو کې لیکلي. لوی عالم صاحب، یو عالم دی عبدالله ابن مبارک، دا د شاګرد دی. هغه هم امیر المؤمنین فی الحدیث، د حدیثو بادشاه. غالبا ما ته ډېره موده شوه، موسیر دي چې غالبا د سیر اعلام نوبلا کې شته یا بل کتاب کې وی، خو ما نه هیر دی. خو خیر ما سره شته، ما په خپل کتاب کې یو ځای کې حواله لیکلې. هغه وی عبدالله ابن مبارک وی سفیان ثوري مې په خوب کې ولید، او څنګه مې ولید؟ په ډېر ښایسته جامو کې، ښکلې شکل کې، او د حضور پاک او د صحابو په منځ کې ناستو. د حضور پاک او د صحابو په منځ کې ناستو چې ما وکتل، داسې ویرېدم چې خدای دله خو ډېره لویه مرتبه خدای ورکړې ده. نو ما ته تپوس وکړه چې مجلس لږ ختم شو، نو ما حضرت دا دومره مرتبه دله خدای په څه درکړې ده؟ وایي د رسول الله مبارک په حدیثو باندې ما د پیغمبر د حدیثو خدمت کړی. دا سفیان ثوري وایي چې په مکه مکرمه کې مکه شریفه کې دا زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل، وی ما داسې وخت کې طواف کړی دی چې ما سره به یو کس یا دوه کسه ملګري وو، موږ به طواف کوو. خلک نو کم وو، اوس ډېر شو. وی ما په مکه شریفه کې لګیوم، د رسول الله مبارک دا حدیث مې لیکل، دا مې راجمع کول. د اکابرو اکثر دغه حرمینو کې دا کار کړی. وی یو هلک ما سره ملګری شو، هغه مسافر و، زه مسافر وم. وی ناستو، تعلق هم جوړ شو، د سفر تعلق و، د بیت الله تعلق و، ژوند هم یو ځای تېرېده. وی دا هلک ناجوړه شو، بیمار شو. چې بیمار شو نو دی تقریبا مرګ ته غریب ورقریب شو. وی ما ته یې وصیت وکړه چې ته خو زما د سفر ملګری، و یو کار به کوې، که زه مړ شومه هلکه تا سره به زه څه کومه؟ وی که زه مړ شوم ما سره به دا وکړه چې ما له په خپل لاس غسل راکړې، زما هېڅوک نشته، او بیا و ما له کفن هم راکړي. په مسلمانانو راله قبر وکنه او قبر راله وکنه، بیا به مې په خپل لاس قبر ته ورښکته کړي، ما به په خپل لاس په لحد کې کښېني، او چې ما نه کله خلک رخصت شي نو ما ته به بیا لږ ساعت کښېنې، استأنس بکا، زه به تا سره یو پوټې لږ مانوس یم، زه به یم چې ما نه څوک نه لیدل. د مارونو مسله د دین دا ده چې د چا څوک نی نو بیا بل څوک لمبولی شي، خو که د چا څوک خپل وي نو پردی به نه لمبوي. بچو له پکار دی چې پلار په خپله ولمبوي، لونو لا خویندو له پکار دی چې دا مور خور په خپله ولمبوي. هلکه وایي مړې لمبو، ورېږه ښه ترور خاوند مې پاتې دی، ورېږه ماما پاتې دی، ورګه پلان کې پاتې وروسته ته به ویې ګنې خدای پاکه جوار په دغه ټکوي او خلک وله راغونډوي، دنیا راغونډه کوي، بیا خفه کېږي. الله دلته مړې لمبوي، دلته دنیا ولاړه د ګیر چاپېره، ته به یې په پالنګ یې خېجئ او وعدې دی. ته ولې خپل د مړي اندامونه خلکو ته ښیې؟ هیرونو زمونږ کتابونه لیکي چې په دې خېټه به وله داسې نرم لاس راکاږي، ممکن ده چې د ده نه څه
اودس ماتې وځي نو بیا به یې دوباره نه لامبې بس هغه اودس ماتې ولې ووینځه. نو قسم دې بیا ګورې ما اورېدلي د بعضې خلکو نه چې د مړي بد وایي، شونډې داسې وې او سترګې داسې وې او په وجود یې ویښته وو او پلان او ډینګه خوا دې خوا. نو د خپلو مشرانو حیا خلکو ته مالی. قسم دې ما خپل نیکه زمونږ په 3 ورونو لمبولی. بس مولانا اکبر جان صاحب رحمت الله علیه، شیخ صاحب والد صاحب هغه راته ناست و مشر و، هغه خپله تمنا وکړي بچی زه به راته کښېنم، په کرسی مې کښېنولو. مې ته ګوره چې سنتو مطابق که ټیک کوو. یو اقبال حسین حاجي صاحب و، خدای پاک دې وبخي، د هغه یو خاص مریدم و دوست یم، هغه به راله وبروړي. بس خبره خلاصه، هېڅوک هم خبر نه شو. د هغې زما والد صاحب خورئ مې و د خپل لوڼو په خپله ملمبه. د قرنجې زما وروڼو زنانه ده، ګورې د دنیا ښځې راغونډې شي، ټول وجود د زنانه عورت دی. د ګناه ده مه کوئ، د شریعت مطابق کار کوي، د شریعت مطابق. او بیا مې لا دا م اورېدلي دي چې دا کم ځای کې مړی ولمبئ هغه د تختې ځای نو 40 ورځې پکې ډیوه بلی. اوس شکر دا رواج ختم شو، پخوا دا و مشرانو نه تپوس وکړې، پخوا و دا رواج ډیوه، لکه دا ډیوه ولې بلی؟ وایي دا مړی دلته راځي چې درزو نه خوري. خدایا په دا لاره چې روانې هلته تیندکونه خوري. های خدایا که مړی روح راځي وي، که دا روح په جنت کې د دې خدای واده دی چې تورنګزو ته راځي. جنت کې پروت دی او دی به راځي تورنګزو ته او غزګي ته به راځي او میرې ته به راځي او جیلو ته به راځي او مردان ته به راځي. جنت کې پروت دی. او که دی په دوزخ کې پروت دی او کوته کې ورته نیولی دی والله که قدم هم تی والي دی به راځي دغه ځای له روح راځي. دا د ښځو ځان له قصې پیسې جوړې کړې دي. او 40 ورځې به وروره وایي جامې مینځې چې مړی وشي. وره وایي دا بیا فقیري راځي. خدای دې ښه کا، خدای راته هدایت وکړه. دا قصې پیسې ټول رواجونه دي، د شریعت خلاف دا څیزونه مه کوئ. هغه کار وکړئ که د ثواب په نیت د شریعت خلاف کارونه کې بدعت ورته وایي. او حضور پاک وایي بدعت گمراهي ده، د ګمراهۍ ځای ورته. او که د شریعت موافق یو مخالف یو کار کې، مخالف دا چې شریعت کې نه او دی کې مخالف خو ګناه ده. شریعت کې نه او یو کار د ثواب په نیت کې بدعت شو، او که د ثواب په نیت نه کې رسم شو بیا هم ښه نه دی. ځان ته ساته، د رسول الله مبارک د سنتو تابعداري کوه. خیر خبره مې دې پورې کوله چې سفیان ثوري وایي ما ولمبم، کفن مې ورکړ او په خپله مې قبر ته ورښکته کړه. قبر ته هم چې ښکته کې نو کوشش کوه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طریقه دا ده چې دا کټ قبلې ته کېده. امام شافعي صاحب بله طریقه وایي قبلې ته کېده، راوچتې که او ښکته یې کېده او دا مخ وله لږ معمولي غوندې قبلې ته سنګزن که، قبلې ته یې ورمایل کړه. وایي قبر کې مې کېښوده، خلک لاړل رخصت شو. نبي علیه السلام ګورې دا هم فرمایي زمونږ رواجونه به شروع شو، رواجونه شروع شو چې مړی کله ښخ کې نو چې د قبر د جوړېدو پورې د سره ایثار شه. چا چې جنازه وکړه واپس شو یو قیرات ثواب یې وګټه، چا جنازه وکړه تر دفنه پورې ایثار شو 2 قیراته ثواب. او قیرات څومره دی؟ حضور پاک فرمایي د احد دغه عمره. نن سبا خو مسله ده که نه چې جنازه څنګه وکړي، د مړي وارث د مړي زوی څوک پرېږدي نه، دوا به وکړو. هلکه جنازه کې دا دوا دې ونه کړه داسې شو اللهم اغفر لحینا ومدا دوا وکنه، هغه ته بیا ویل دوا به وکړو. هغه غریب اخوا مخې مټ نه راکاږي دوا به وکړو، د هغه اخوا مخې بلې شا نه راکاږي دوا به وکړو. دوا نه کوي ځان نه ماچي مچان شړي، دا خو تا دوا ونه کړه. نو وایي ما دې ښخ کړه او دفن مې کړه، خاورې پرې واچولې. د ده د وصیت مطابق سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي زه ورته لږ ساعت کېناستم، خلک لاړل. ولې کېنه؟ دی وایي ما نه به تپوس کېږي په قبر کې. او ډېر ګران کار دی. یقین په خدای وکړه چې سړی وایي چې دا زه کوم وخت کې مرمه او زما نه دا ساه خېږي او دا بچي رانه پاتې کېږي او دا کور ته ګورم او ځان له مې جوړ کړی دی چې دا به څنګه حالت وي. ساه چې د انسان نه ووته او مړ شو په هغه کور واپس بیا نه راځي. زما والد صاحب چې کوم وخت کې د هغه جنازه مونږ وړله اوچته م کړه
او په دروازه مونږ جنازه ایستله نو بې اختیاره زما د خولې نه یو ټکي ووت اوس مې یاد بې اختیاره په قصد نه ما وی والد صاحب مې دا کور جوړ کړی او نن په دې دروازه ووت باس د اخیري وتل دي واپس په دې دروازه بیا نه راځي ځان له دې بنګله جوړه کړه خو چې په د مړي په کټ کې دی ووتې بیا نشي راتلی ځان له دې ښکلې کوټه جوړه کړې ده ځان له دې پالنګ پکې اچولی ځان له دې اے سي لګولی دی خو چې کله مړ شوې او د هغې نه ووتې دې کور ته واپس نشي راتلی ختم ډېر ګران کار دی زمارو دوه څیزونه ذهن کې واچوئ دا د حضور پاک وینا ده دوه څیزونه یو دا چې د خدای نه یره چې الله ما سره به ته څه کې ما څه عمل کړی دی دا عمل ستا د شاید مناسب به وي او که به نه دا به ته قبول کړې او که به قبول نه کړې ما د دنیا ګناهونه کړي دي خدایه ته به راسره څه کې یو دا دویم د خدای نه به امیدم ساتې چې الله زه پیدا کړم مسلمان د مسلمان مور او پلار نه په مسلمان کور کې دې پیدا کړم دا رحم دې وکړه الله رحم به کې خیر انشاءالله دا دوه څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس د مشکات کې شته هغه بیمار ورته وی هلکه لکې دې څه دي هغه ورته وی د الله رسوله د خدای نه یریږم هم ډېر وره صحابي چې الله به راسره څه کوي لوی سفر دی که آسان کار خو نه دی او بل د خدای نه مې تمه شته چې الله به راباندې رحم کوي رجا او خوف ورته وایي زموږ کتابونو د دواړو جهانو سردار وفرمایل چې دې وخت کې د چا پړه کې دا دوه صفته رالل نو چې دا د څه نه یریږي د هغې نه به خدای وساتي او چې د کوم څیز امید ساتي هغه به وله خدای ورکړي او یو حدیث کې راځي چې د مرګ په وخت کې یو سړی دا سوچ دی وکړي په الله دې ښه ګومان کوي د مرګ په وخت کې چې پروردګاره که خبره د عمل شي نو زما عمل د دې جوګه نه دی چې زه پې بچ شم که خبره د عمل شي خو ما د سر نه واله تر خپو پورې په سترګو په خولې په لاسونو هر قسمه ګناه کړې ده که خبره د عمل شي پروردګاره نو ما خو ته نه خوشحاله کړې ما خو همیشه شیطان خوشحاله کړی دی پروردګاره حساب کتاب را سره مه کوه ربه حساب کتاب مه کوه که حساب کتاب کې غر کې ما الله رحم به کې که ته په ما رحم وکړې نو ستا په خدایه کې کمې خو نه راځي او که ته ماله عذاب راکړې نو ستا خدایي پې خو زیاتېږي نه الله نو الله په دې خوشحالېږي الله وایي چې وګوره دا بنده دې د ما نه یېرېږي دا بنده د ما قدرت مني دې د ما طاقت مني دا بنده د ما رحم مني دا بنده ما ته رحیم وایي دا ما ته رحمان وایي په دې الله خوشحالېږي زمارو ډېر معمولي سي دي بعضې وخت کې رب العالمین پې خوشحاله شي او د انسان بیړه پې پار کړي نو دا دوه څیزونه ما یو په الله نه تمه کول چې خدای ته به رحم کې او بل د خدای د عذاب او د قهر نه یره کول دا دوه څیزونه هر وخت کې دا سوچ کوي د مرګ هېڅ پته نه لګي نو وایي زه ورته او تپوس بیا د ځان کدن نه پس خو بیا تپوس کېږي که نه لومبې د رب تپوس کېږي رب دې څوک دی بیا د حضور پاک تپوس کېږي او بیا د دین تپوس کېږي وایي چې مې ښخ که زه ورسره لږ ساعت ناست وم زما وایي سترګې ورلې سفیان ثوري وایي سترګې چې مې ورلې دې وخت کې دا سړی په دې خوب یا پرکالي هر څنګه وه په دې کې دا سړی وینم دا نوجوان خشته باغ دی ښکلې چمن او په هغې کې چکر یې لږه یو ګرځي ما ورته ویې لکه الله د سره څو کړل ته خو مړ شوې که نه وی ما ته وی سفیان ابن سعید یعنی سفیان ثوري ځکه ته ځې نو زه ستا ناستې ته مې جت نشته ما له خدای دا جنت راکړ د جنت دې باغ کې چکر یې لګوم ما له خدای جنت راکړ مې په کم عمل یو عمل راته داسې وښایه که درته یاد چې دې کومه وی ما د حضور پاک په یو حدیث عمل کړی دی چې کله نه مې د رمضان روجې نیولې دي ورپسې مې د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې دي
او چې څنګه تاسو زه کېښودم فرشتو رانه سوال جواب تپوسونه وکړل نو دقه یې راته ووایي چې دغه عمل چې تا د شپږ روژې د رکوټ اختر د رمضان د روژو نه پس نیولي دي نو په دې الله وبخلي او ځنې جنت ته ورځ یو ګینټه چې یو سړی دلته خاموش ناست دي 2 ګینټې ناست یم چې ډوډۍ نه خورم چې الله خو ته چې سهار نه پېشمني نه واله ماښامه پورې د خواهشاتو دنیا کې چې دا خلک منډې ویسلی وي د 3 څیزونو لپاره د خوراک دپاره د څښاک دپاره او د نفساني خواهشاتو دپاره دا 3 واړه دی دا 6 ګنټې د 7 د 8 هر څومره چې ټیم دی دا یې د الله دپاره قربان کړ نو الله به نه خوشحالېږي د دې روجو د مارونو ډېر لوی فضیلت دی ډېره لویه بهتري ده زموږ امام دا به څنګه اوس نیسي زموږ امام شافعي رحمت الله علیه د اختر په لومبۍ ورځ روژه نیول منع دي دا ممنوع دي نه به نیسي د رکوټ اختر لومبۍ ورځ په 2مه 3مه د رکوټ اختر بیا نیوی شي امام شافعي رحمت الله علیه خو دا وایي چې بس په 2مه 3مه یا د هغې اختر د ورځو نه پس په پرله پسې یې غونډې ونیسه او امام احمد ابن حنبل وایي چې نه په دې کې لږه فاصله وساته یو ونیسه بیا مه نیسه بیا ونیسه بیا مه نیسه او زموږ متاخرین چې څونه امام ابو یوسف رحمت الله علیه د هغه قول دی مولا علی قاري مرقات کې لیکلی او بدایع کې هم شته بدایع صنایع د علامه کاساني کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول پکې لږ داسې د ناغوره راغلی دی مکروه ورته وایي یعنې خو هغې کې علماو د هغې یو تاویل کوي هغه دا چې د اختر لومبۍ ورځ نیسي ورسره خیر هغه به پرېږدو هغه د طالبانو خبرې خو لنډه ده چې بهتر حضور پاک یو روجې ته بهتره روجه ویلې ده امام ابو یوسف دا وایي د داود علیه السلام روجو ته یې غوره روجه ویلې ده وی کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لا او چې کله به یو ورځ به یې روجه وه یو ورځ به یې کوجه وه او جهادونه یې ډېر کړي دي نو په سره د دې چې دا دومره یې روجې نیولې دي روجو کې خو سړی بیا کمزوري شي که نه لیکن د دشمن په مقابله کې جنگ کې چې ته تېښته مو یې نه ده کړې ولا یفر اذا لقي العدو میدان د جهاد د سره تېښته یې نه ده کړې ولې هلکه دا یو سوچ راځي چې دومره روجې بنده نیسي دا وجود ورسره کمزوري شي نو بیا خو به دی په میدان د جنگ کې د کافر په مقابله کې تېښته کوي وایي چېرته یې شا کړی نه تښتېدلی نه نو علما چې دغې ته ګوري نو وایي بهتره بیا دا ده چې یو ورځ ونیسه یو ورځ مه نیسه بیا یو ورځ ونیسه یو ورځ مه نیسه دا غوره دي نور که څوک کې غونډې نیسي شپه خو د اختر په لومبۍ ورځ نه هم ښه خبره که په یو سړي قضا روجې پورې وي قضا به مخکې کوي قضا به دې کې نه حسابوي خو در باندې فرض دی خو لازم دی او دا خو نفل دی زیاتي روجې دي یا یو زنانه ده مثلا او هغې په رمضان کې شپږ یو ورځې هغه خپلې زنانه روجه نه نیسي د بیمارۍ د وجه زنانه خپله بیماري وي او د هغې نه پس په شوال کې بهتره دا ده چې لاول هغه خپلې قضا روجې ونیسي او د هغې نه پس دا روجې ونیسي او که زنانه وایي چې نه زه خو لږه کمزوری یم زه خو ټولې نشم نیولی یا به دا قضا نه نو خیر دی بیا اجازت شته بیا د شوال دا روجې دې ونیسي ځکه دا په بله میاشت کې د دې میاشت هم دا ده او هغه چې کومې خپلې روجې دي هغه دې بیا وروسته ونیسي عایشه صدیقه فرمایي وی ما به د رمضان روجې په شعبان کې نیولې چې ما نه به کمې پاتې شوې وي د رمضان نه لږ مخکې دا ولې وی ما وی هسې نه چې زما روجه یو د حضور پاک چېرته ضرورت راشي حاجت یې پېښ شي او زه روژهداره نه یم دومره مینه وه د حضور پاک سره نو ما به د حضور پاک د مخه دا روجې دا قضا دا به شو قدر ته رستو کولې بیا خو رمضان میاشت راځي نو راشه پوره نو بهتره دا ده چې انسان لاول هغه خپلې قضا روجې ونیسي بیا ده ونیسي که وایي چې نه زه ټولې یې نشم نیوي کمزورې نو بیا دې دا ونیسي دا د شوال ځکه د دې میاشت ده او قضا دې خیر دې وروسته کړي نیت وله دقه کوه پړه کې چې الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده دې دپاره یې نیسم د رمضان مې ونیولې او دا مې نیسمه چې الله ماله د ټول کال او د ټول عمر د روجو ثواب راکړي
او دا پړکې راواله په خولې کې نه وی پړکې دا راواله چې الله دغه روجې خو په ما لازمې وی خو به مې خامخا نیولې پښتانه وی که نه وي که پلار دې مرینو کې وی خامخا به کې اخو خامخا په ما لازمې وي خو الله زه پې تنګ نه یم نور یم دله نیسم که دا نم نیسم ته پې ما نیسې نه زیاتي نفل عبادت دی خو خدای زه تا خوشحالوم الله به ډېر زیات خوشحاله دا شپږ روجې که خیر انشاءالله تاسو ته هم ویم که چا نی نیولې نو شروع پې وکړئ که خیر انشاءالله العزیز او یو کار وکړئ زنانو ته دا زما دا خبرې ور ورسوئ زنانه تکړه دي په عبادت کې سړي دومره تکړه نه دي او زنانه په عبادت کې ډېر زیات تکړه دي نو زنانو ته مو رسوئ چې ستا په وجه یو مسلمان دا روجي ونیولې هغه له به خدای پاک چې کم ثواب ورکوي د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر اجر او ثواب به دله خدای پاک درکړي نو دا شپږ روجې دي دا د دې میاشتې په سننو کې ما خو تاسو ته چې 15 سیزونه دي په دې میاشت کې بل به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې به اسې به یې راته پوټې غوندې دلته ذکر وکړم ولې چې میاشت په تېرېدو ده دا چې په دې میاشت کې واده کول او نکاح تړل سنت دي ته او نکاح د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوې ده او د عایشې صدیقې واده په دې میاشت کې شوی دی زما به پخوا دا خیال زمونږ دا خلک وایي د اخترونو منځ کې نکاح مه کوئ سپیری وایي دا د ښځو رواج دی دا یو لوی مصیبت دی ښځه ځان له یو ټینشن دی بس اخترونو منځ کې به نکاح نه کوې که دې وکړه وایي بس غم جوړېږي ما به دا وي چې بیا حدیثو ته راورسېدم او حدیث ته حضور پاک مې وکتل وایي مې دا خو اوسنۍ خبره نه ده دا خو د جاهلیت د حضور پاک د زمانې نه مخکې را روانه خبره ده عایشه صدیقه فرمایي وی خلک وایي چې د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح مه کوه دا سپیری وی زما نکاح د حضور پاک سره ده رکوټ اختر په میاشت کې شوی ده وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده ته به انشاءالله د هغې د نکاح وغیره واقعات په آینده جمعه کې بیان کړم خو دې پورې درته وایم که یو سړی او یا بیا څه وایي حضور پاک د شوال په میاشت کې د عایشې سره نکاح ولې کوله دا رسم یې ختمه و دا رواج یې ختمه و خو زموږ د مسلمان نه اوس هم هغه رواج نه ختمېږي نو که نکاح څوک کول غواړي واده وایي چې زه واده کوي نو په دې میاشت کې دې وکړي د سنتو په نیت دې وکړي نو ثواب به وشي او که واده رستو کوي نو مهرباني دې وکړي نکاح پکې وکړي دې میاشت کې وکړي په دې طریقه وکړئ چې د حضور پاک او د عایشې بیبي نکاح په دې میاشت کې شوې ده نیت دا وکړئ چې دا رسم او د جاهلیت دا رواج پې ختم کړم موږ خو بله نکاحونه په دې میاشت کې وتړل د چا خو نکاح سپیره نه شوه چې پیغمبر یو کار کوي نو هغه سپیري او که هغه بختوري او د رسول الله مبارک تابعداري خو بختور شي نو نور به یې راته تفصیل انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کړو کامیابي زموږ دقه ده چې موږ د خپل مبارک پیغمبر د سنتو او د هغې د طریقو د هغې پابندي وکړو یو خبره به راته بله محکمه ده چې انشاءالله زمونږ په دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې سبا نه داخلې شروع کېږي زمونږ د یوسف احمد مولوي صاحب چې کومه مدرسه ادارة الحدیث اوډیګرام والا هغې کې هم سبا شروع کېږي نو هغې کې به زمونږ طالب علمان څه خو موږ مدرسو کې دیره کوو او څه طالبان په جوماتونو کې دیره کوي نو لږ به دا مهرباني کوئ چې د رسول الله مبارک د احادیثو طالبانو له په خپلو جوماتونو کې ځای ورکوئ ښه دا به نه وایه چېرې دا به څه کېږي او څه کېږي نه نه دا د رسول الله مبارک د احادیثو میلمانه دي که ستا ډوډۍ نوړۍ نیمه یو ډوډۍ وخوري نو خدای به پې دله ډېر لوی اجر درکوي او په رزق کې به خدای برکت پیدا کوي نو دا خصوصا زموږ د تورنزو عثمانزو د دې میرو د عمرزو جلوشې د دې علاقې د دوستانو ته دا وایم چې زاړه مه تنګوئ بعضې زموږ طالبان دی چې هغوی یو پوټۍ راغوندې چا نه به څه په جوماتونو کې تېر کال څه زیاتې کمې شوي هلکان دي که نو بعض انسان وایي یاره دا بیا به نه پرېږدم نه نه داسې به کوه جومات وقف دی د خدای دی ډوډۍ خدای درکړې ده مینه وکړه محبت وکړه او طالب علمان ښه په شوق باندې چې 3 کسه پکې جومات کې راځي 15 پکې دی راکړه
چې پینځه راځي اووه پکې دی لکه رکاوټ مه جوړېږه الله به د خلوی خیر نه دې محرومه نه کړي دا چې څومره د خدای فضل دی او د الله کرم دی یقین په خدای وکړه تاسو تحفه تر ما به دلته وړه دوره کول یو وخت کې په دې عیدګاه کې او هغې کې به 2600 2500 هلکانو او دې خلکو به په بیټکونو کې دیره کول ما نه به ډېرو خلکو ګیلې کولې وی تا مونږ له طالبان نه په بیټکونو کې به طالبان دیره بیټک کې به د سړي میلمانه راځي که نه لیکن او دا ولې لکه بس وی تېره برکت نه نه خبر مونږ ته برکت معلوم نو چې د رسول الله مبارک د احادیثو برکت نی نو د څه به برکت نو دا مې تاخیري کې یو خبره وکړه